بلار کې روانو حضور علیه السلام یو بیبی د ام معبد نومې دی او خاونه ابو معبد دی دا خاونه مسلمان شوی او په دغه موقع باندې دا کبر مسلمان شوی حضور ورغی ګډه چې له سفر په نو راځي بډای خلاوه او ډېر مل مدوست ونه چې له وکړي ولاړې ای پېښه په پیسو باندې پیار هغه وته دا و چې لري چې کوم لنګي او خلک غیاله دي چې کوم بډای یا نه به نه کینو هغه په خپل دغه مریض دی دا و چې لري حضور پاک سره دې اجازه تو کا ام معجزه متخر صحیح اجازه ستاسو تاسو نظر ملمانو کله خلک او بکر صدیق سم دي چې بسم الله وي په غلام زمانه چې له لاس کې خو هغه چې له غلام کو پر سي راو په پلو چې ما اولش دغه ته وي د زنانه ته حضور وي لو خیر اور د پيو غټ لو خیر اور چې وی د شپ خپل له دومره به لو غدښ اول هغه ته وي انما انا قاسم والله حضور مستخيم حبيبي غریب هغه غپه اوس کله خټ چا بیلو خراج بیل د شبه ابو بکر صدیق دی اوس کاغذ بیا بل جامع حضور پاک دوستو سړی چې شي تقسیمي د مخ کې بدن مخ کې کین ځکه دا خدا شه اوږي اروان خلک بل ته مخ کې واچي بل د مخ کې رسول حضور علیه السلام په اوس کله به ولا ټک جام لوخ نور لوخ ولا ټول کې څه لوخ ټول ټک هغه چې له به ټول عمر په دې څومره خلک باغی کړل تل بس ارواح به لشل هغه نه پس هغه برکت خیران او په مخه غزنانه او په هغه بیعت کړل او مسلمان شوی دا غزنانه چې خاونه کور تراغوي کور کې مو راغلي نه برکت دا چې کور کې خوشالي محصوله شوه ملمانه وی ډیر خپل خلک ابو بکر صدیق او ډیر خپل نبی علیہ السلام مبارک خلق او د برکت غلو کې ټول ډکلالو دومره ډیر په ودا خدای شر دا غیراتن او موږ له خدای کور کې خیرات او برکات راکړه خاوند دی او په جنت ودا خو پیغمبر خاري د قریش ښکارا شي مکه مکرمه کې نو مغه راغلي دي او کاش چې زوی چې ما له خدمت کړې دا سونه خپل چاپی کړې خدمت مې کړې قدر مې کړې زه خو نو بیا راغلي د مکه مدینه منوره او مسلمان شوی بلار کې حضور علیه السلام روانو یو حدیث پاک کې راځي دغه صحابي دا کړه ابو معبد و یو حدیث پاک کې راځي چې په موږ کې او خاندل په आवाज باندې نو مونږه ماته و داسه ماته زموږ مذهب کې دا چې جوړي په موږ کې پتی زو خاندي چې پاک خلک خندا ووري چې څه خبر راشي یو ځل نبی علیه السلام جمع ورکول صحابه ولاړو په میدان کې ولاړو یو لون صحابي په کنده کې مخ را روانو په کنده کې پرې وره خندا سړي د ورته کو په نه کې پرو دی اس په موږ کې بعض کسانو خاندل حضور علیه السلام چې موږ کوي چې په موږ کې خاندلي دي ا دې لړ شو تاسو او سودا سره ماتي دي د عقل نه رسې چې ولې وځي کوی کې یو قسم سزا او موږ به واپس دا حدیث د دې صحابي نه راغلی د دې خلی د دې ګډبنې را ام معبد ابو معبد حدیث د احناف دلیل او غنور مذهبونه په سره مونږ دی ماتي ځکه سپلیتی نه دی او دی پلیتی نه دی او نور وی او صحیح حدیث دا ستر روانو یو کافر د داغنم د سراقه ابن مالک د بنو جوشم قبیله په خپل سفر کې ناسو سمندر طرف ته سفر او اجره او داسې پورې اوچت دی یو کس ولراغي بیا د سمندر طرف ته ماته کسانو قتل بدرې کړه خور کاری دا چې معلومي کې چې دا نبی رسول الله نه واغشت محمد صلی الله علیه وسلم هغه دی او سره ملګری دي ور په دغه کې نه راځي پسترګو کې خور کاری دې د سو مینه نو او هغه په رسول خان اعلان ابو بکر صدیق سم په چې چا مړکو او چا جمع راو دومره ورکو هغه ما هم سره او حضور پسې دا سراقه وې زړه کې پیښ ما عملګری ته دا نور سو ما وی چې دې سر ټول منډه کوروي نه دا انعام په تقسیم شي دا به زه आवाज را دي سم چې دا ټول پان زما چې سلو پان 2-3 کروڑ روپے شو لکه دی عربو کې یو په وزر شپږ زر ریال یو نیم لاکھ روپے
او شاد لاک لپاره دی د دې نو دومره قیمتي چې دا انعام زه وګټم چې په یو ځل کروڑپتی شم نو هغې ته وایي یاره دا نور څوک وختي دلته څه کسان روانو دا هغه دا هغه نه دی خبره یې واړوله په بله او ډکې دا غلا وه چې دا به انعام په یوازې وګټو بس لږ ساعت پس چې خبره هغه کسان خوا دېخوا شو دې کور ته راغی وینځ دې ته وایي زما اس داسې پوزه د کمر لاندې ودرو نیزه یې ملا واخیسته او چې کومه حجرې طرف ته ورو په هغې راونه وته شاته یو کړکۍ وه چې کټه طرف ته په هغې باندې ووتو او په اس سور شو نیزه یې واخیسته او ځان سره یې په خوراک څاک او نبی علیه السلام پسې روان شو هغې داسې روان و داسې په کلي کې په داسې په ورکو لارو چې ابوبکر صدیق صاحب شاته وکتل پریشان شو وی دا خو مونږ را لاندې کړی حضور نه به کله مخې ته کله شاته او وی ولې مخې ته کې کله شاته کړي زه یم که مخې ته دشمن راغی تاسو پچ او که د شانه دشمن راشي چې تاسو پچ کېږي څومره د حضور پاک سره مینه او محبت او هسې ورسره پاک ډېر لوی مقام دی او ډېر لوی عزت دی ډېره لویه تواضع ډېر سخي و 40,000 روپۍ وې چې کلمې وې ټولې په حضور پیسې لګولې د هجرت په شپه سره 15,000 روپۍ وې ټول یې راواخیستې کور کې تش کاڼي ماڼي په بوجۍ کې واچو لوریانو ته وایي که بابا ماما مې ته وایي نو یا هغې دغه چل کړی دی پلار ته یې وي دغه پیسې مونږ یا څیزونه یې مونږ ته پرېږدي ټولې پیسې راواخیستې که په لار کې پیسو ته ضرورت څه ته ضرورت یو سراقې وکتو نو پریشان حضور پاک سلام بالکل پروا نه خپل تلاوت کوي رانیږدې شو حضور پاک سلام چې ورته وکتل نو خیرې ورته وکړي اللهم اصرافه یا الله روی غوښتې ویني چې کرف را پرېوت لوړې اسې په ځمکه کې خاو شو لوړې پرېوت او پیش جو داسې ورسره یو پخوا به ځان سره دغه ساتل په پوسخکۍ کې داسې واړه غشي ای باندې به پال او چې پال روخ کوي کتل دا کار مکه لا تفعل اپال باندې به یقینم کوي استسقام بل اسلام وتوي به ویرا خو 200 خان دي ریټینګ نشو پیسو به پات حضور پاک صلی الله علیه وسلم مینات کې دا تاسو د وجه دعا را توګه تاسو په خیرو باندې تیر شو د به حضور پاک سره مو دعا وکړه رحیم نظمکه اخلاص پرې خو بیا پاسپورت زه سره هم تاسو ته بیا د سوچ کوي